وومن یونیورسټي مردان کې د یوت انګیجمنت په شراکت سره د میگا ایونت یو تابع وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا ممبر اسمبلی ساجده حنیف مشره ملمنه وه. په دستوره کې وایس چانسلر وومن یونیورسټي پروفیسر ډاکټر غزالی یاسمین او د یونیورسټي د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو او د یس نیټورک پاکستان سی او هم موجود وه. ویمن یونیورسٹی مردان میں چینج میکنگ پروگرام ہے اور یہ یس نیٹورک پاکستان کی طرف سے ہو رہا ہے اور مجھے یہاں آ کے یہ پروگرام اٹینڈ کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. یہاں دیکھ کے کہ میں بہت اس لیے خوشی محسوس کر رہی ہوں کہ انہوں نے ایک خاص یعنی ہمارے جو یوتھ خان صاحب کا جو پروگرام ہے کہ ہم نے اپنے یوتھ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے اور ان کے ٹیلنٹ کو کام میں لانا ہے تو بہترین طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو یوٹیلائز کیا ہے. مشر ملمني طالب الباتو د کارکردګۍ باندې د اطمینان اظهار وکړو او وی ویل چې حکومت د زنانو او ځوانانو په تعلیم او په تربیت خصوصي توجه ورکوي او مخکې به هم دوی د باره قدمونه پورته کوي. د یونیورسټي وایس چانسلر غزالی یاسمین طالباتو ته یقین دهاني وکړه چې تاسو مضبوطی اراده ساتئ او مخکې د تلو کوشش کوئ. دستوري پاهر کې مشر ملمني وایس چانسلر د یونیورسټي مختلفو مقابلو او د یونیورسټي کمیټې سنټر په مختلفو کورسونو کې کامیاب شوي طالب الباتو ته اسناد او انعامات ورکړل او د وومن یونیورسټي لاړه مشر ملمني ته اعزازي شیټ هم ورکړل شو. د غذایت په حواله سره مختلف ډول هم لګیدلی وو چې مشر ملمني دوره وکړه. او د هغې نه بعد د غذایت په حواله سره یو هګایي واک هم وکړل شو. हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ की सेलिब्रेशन के लिए हमने ये वॉक ऑर्गेनाइज़ की है और इसमें हम बच्चों ने जो है वो स्टॉल्स भी लगाए हैं और इसके लिए वॉक भी हमने अरेंज की है और इस वॉक का मकसद बेसिकली लोगों को फ़िटनेस के मुतालिक और उनकी हेल्थ के मुतालिक अवेयरनेस देनी है. इसमें बच्चों ने BMI भी कैलकुलेट किया है, वेट भी, हाइट भी और मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज़ बच्चों ने रखी हैं और हेल्दी स्टॉल्स लगाए हैं जिसमें हेल्दी फ्रूट चाट्स और हेल्दी सैलड्स और किस तरह अच्छी वो प्रेजेंटेशन फूड की कर सकते हैं और इस तरह से और लोगों की अवेयरनेस के लिए, स्टूडेंट्स की अवेयरनेस के लिए जो है वो बच्चों ने स्टॉल्स लगाए. तो हम हर ईयर मार्च में हमारा ये नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होता है, हम ये मनाते हैं. इसमें हम स्टॉल्स लगाते हैं और अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इस बार जो हमारा थीम है तो वो ईट राइट एंड बाइट 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 है.